یو زه یو مې خاونه او بله همدغه سپوږمۍ لور مې ده چې ته له غونډیو څخه ورسره راغلي. په همدغه حال شکر، خدای به خیر پیښ کړي. هیڅ فکر مه کوئ، د انسان حالات بدلیدونکی دی. هو زویه، زما یو زوی هم و چې له سپوږمۍ مشر و. هغه بل کال د غره په لمنه کې بم والوځوو. ډاکټر ته مو چې ورسوو سا یې ورکړه. ما افسوس وکړ او بیا مې د سپوږمۍ مور ته سترګې ورپورته کړي. د هغې په سترګو کې اوښکې وې او شیبه شیبه یې څاڅکي په مخ راغورځېدل. د یوې ښې شیبې لپاره زه او د سپوږمۍ مور غلي وو. سپوږمۍ راننوته او خپلې مور ته یې وویل: مورجانې، د مسافرو په زړه مالګې مه دوړوه، هغه په دې خبرو مه خفه کوه. د سپوږمۍ مور وویل: سپوږمۍ لورې، څه وکړم؟ دا د غم زړه چاته تش کړم؟ موږ په دې خبرو کې وو چې د سپوږمۍ پلار کېږدۍ ته راننوت او سلام یې واچوو. ما ورته وعلیکم وویل. بیا یې سپوږمۍ ته وویل: لا تر اوسه پورې تاسو چای نه دی دم کړی؟ سپوږمۍ وویل: په کور کې اوبه نه وې، ما اوبه راوړې، اوس به د چای لپاره اوبه ګرمې کړم. د دې خبرې په کولو سره سپوږمۍ له کېږدۍ څخه ووته. د سپوږمۍ مور وویل: ځوانه، ته څنګه دلته راپېښ شوې؟ په څه کار پسې راغلی وم؟ د سپوږمۍ پلار شیندي ګل وویل: څه کار دې و؟ که په موږ کېږي موږ به یې در سره وکړو. ما وویل: یو څو ورځې وړاندې ناروغه وم، د کلي طبیب راته د خیپانګې په نوم بوټی وښود، هغې پسې راغلی یم. شیندي ګل وویل: دا خو اسانه کار دی، سپوږمۍ به در سره لاړه شي. د کاریز په څنګ کې د خیپانګو بوټي ښه پرېمانه دي. د سپوږمۍ مور وویل: سړیه، سپوږمۍ ډېره ستړې ده، له سهار نه تر دې وخته یې ډېر کار کړی دی. ما سم له لاسه ځواب ورکړ: هو شیندي ګل کاکا، د سپوږمۍ مور رښتیا وایي، صرف دومره وکړئ چې ما ته دا بوټی وښایي، زه یې پخپله پرې کوم او له ځانه سره به یې یوسم. د سپوږمۍ مور وویل: ولې ته د خیپانګې بوټی نه پېژنې؟ ما ورته وویل: نه، زه یې نه پېژنم، توکلي پسې راغلی یم، ځکه ما زیاتره وخت په ښار کې تېر کړی دی. شیندي ګل راته وویل: کلی مو چېرته دی؟ د هغو غونډیو په بیخ کې زمونږ کلی دی. د هغې کلي خلک ډېر ښه خلک دي. موږ زیاتره وخت د هغه کلي خوا کې اړوو. سږ کال مو دلته په دې غونډیو کې ځکه واړول چې زمونږ رمې د بل کال څخه زیاتې شوي دي، هسې نه چې د کلي فصل ته نقصان ونه رسوي. شیندي ګل دا خبرې کولې چې سپوږمۍ راغله او په لاس کې لوی تور چجو شو او په بل لاس کې د خاورو پیالې نیولې وې. وی ویل: د شین چای لایق خو نه وي، خو په داسې وخت کې راغلی چې رمه لا ډېره لرې ده او بل نن سهار مو ټولې شیدې په تومله کړي دي. خیر دی، کله چې ځې بیا به یې کور ته در سره مستې یوسي. د سپوږمۍ په دې خبرو سره مور ورته په غوسه شوه او ورته یې ویل: ولاړه شه، رمه وګوره چې چېرته ده. سپوږمۍ ویل: مورجانې، رمه هره ورځ په خپله راځي او بل اوس سبا ترې راغی، د غونډۍ په هغه بله لمن کې ده. سپوږمۍ مور پورته شوه او ورته یې ویل: زه چې څه وایم هغه کوه. د دې خبرې په کولو سره له کېږدۍ راووته. سپوږمۍ ما ته وکتل، ما سر ښکته کړ. سپوږمۍ راته چای پیاله ډکه کړه او ولاړه. شیندي ګل وویل: ځوانه، د سپوږمۍ مور او سپوږمۍ هره ورځ دا حال وي، ته رانه خفه نه شي. نه، زه ولې خفه کېږم، دا خو خپل ځای دی. ما زر زر یوه پیاله چای وڅښله او بیا مې شیندي ګل ته وویل: زه ځم، کلی مو ډېر لرې دی، راباندې ناوخته کېږي. شیندي ګل وویل: بېګا ته راسره پاتې شه، ښه پسه به درته حلال کړم. بل وخت به ګورو. رښتیا که دا راته ووایي چې له دې ځایه کډه کله کوئ؟ شیندي ګل وویل: 10 ورځې وروسته. ښه نو زه در څخه ځم. شیندي ګل راته ډېر ست وکړ او ډېر راته ټینګ شو، خو زه پاتې نه شوم ځکه په کور کې مې بل څوک خبر کړي نه وو. ترې مخه ښه مې واخیسته او په هغه لاره روان شوم چې په کومه لاره سپوږمۍ د رمې لپاره تللې وه. له یوې غونډۍ واوښتم، سترګې مې په سپوږمۍ ولګېدې. سپوږمۍ زما په لیدلو سره ډېره خوشحاله شوه او راته یې ویل: ته فکر مه کوه چې ضرور به راځي، ښه شوه چې ته راغلې. ما وویل: تاسو راته په ښه سترګه کتلې دي، نو مجبوره یم چې د کور له ټولو غړو سره خدای پاماني وکړم. سپوږمۍ ډېره حیرانه شوه او بیا یې ما ته په ځیر ځیر وکتل او وی ویل: بس دا یو ځل لیدلو، بیا نه راځي؟ ما د دې لپاره چې سپوږمۍ خفه نه شي وویل: ستاسو په کور مې لار ده، لکه ملنګ په ورځ کې به 10 ځله راځم. سپوږمۍ څه ناڅه مسکی شوه، بیا یې وویل: خدای دې ملنګ مه کړه. یو څو شیبې دواړه غلي وو. ما د دې لپاره چې خاموشي ماته کړم وویل: زه ډېر تږی یم،
په کاریز کې به اوبه وڅښم. سپوږمۍ مخ را واړاوه او وی ویل ولې زمونږ په کور کې دې ونه څښلې؟ ما ورته وویل تاسو چاته اوبه ورکوئ؟ سپوږمۍ له غوسې تکه سره واوښته لکه سره مڼه او بیا یې ویل هو دا ستا په شان خلکو ته اوبه نه ورکوو ځکه چې هغه په وپا نه دي ولاړ او کیدای شي نمک حرام بشي. ما چې دا خبره د مسخرو په ډول وکړه خو وروسته پرې پښیمانه شوم او فکر مې وکړ چې سپوږمۍ ته نمک حرام ښکاره شوي. نو ومې ویل زه اوس ځم د خدای په امان. د دې خبرې په کولو سره ترې روان شوم. سپوږمۍ پوهه شوه چې چینار خفه شو نو په ډېر ژړغوني غږ یې دا لنډۍ وویله د مسافرو یاري مه کړئ، د مسافرو یاري مه کړئ، د مسافرو اسپې ځین ولاړې دینه. دغې لنډۍ مې په زړه کې اور بل کړ. ځمکه مې له پښو وتښتېده، هر څه یې رانه هېر کړل. بیا مې د دې لپاره چې سپوږمۍ ته ځان ناخبره کړم نو مخ مې ور واړوو او ورته ومې ویل زه د ښې پانګې په بوټي پسې راغلی وم، که هغه بوټی راته وښې. سپوږمۍ یو بل خوا وکتل او یو بوټي ته اشاره وکړه. زه بوټي ته ورغلم او د بوټي پاڼې مې را پرې کړې، خو راسره څه نه وو چې په هغې کې مې له ځان سره وړی وې. نو د کومې کڅوړې په لټه کې شوم. سپوږمۍ راباندې غږ وکړ او وی ویل چیناره چې جنګ ته ځي توره او ډال لاوله در سره وړه. ما ته د دې خبرې نور هم زور راکړ خو مګر هیڅ مې ونه ویل. سپوږمۍ زما خواته راغله او له جیب څخه خپل دسماله را واخیست او د بوټي پاڼې پکې ګنډه کړې او ما ته یې مخې ته ونیو. ما په رېږدېدلو لاسو ترې واخیست او ترې روان شوم. یو څو قدمه چې لاړم سپوږمۍ راباندې غږ وکړ زه در سره نشم تللی ځکه د مازدیګر وخت دی، د کاریز په غاړه زمونږ کوچیان ډېر وي، هسې نه چې در سره ومې ویني. خو زما سوال ومنه، د کاریز غاړې ته لاړ شه او اوبه وڅښه، تږی کور ته لاړ نه شي. ما ځواب ورنه کړ او غلی روان وم. سپوږمۍ په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې څڅېدي وویل بیا کله راځې؟ سوال درته کوم چې یو ځل بیا خامخا راشه. ما د دې لپاره چې سپوږمۍ خفه نه شي نو ځواب مې ورکړ ضرور به راځم، ته انتظار کوه. زه د غونډیو تر لمن پناه کېدم چې مخ مې واړوو. د کاریز غاړې ته ډېره کمه لار پاتې وه. ما وویل راځه اول اوبه وڅښه ځکه چې یو خو تندې پسې اخیستی او بل به د سپوږمۍ هیله پر ځای کړي. په کاریز کې د نجونو شور ماشور و. زه غلی ټیټ سر ور روان شوم چې کله زه پیغلو ولیدم نو ټولې غلې شوې او یوې نجلۍ راته په یو لوی جام کې اوبه راوړې. ما جام ترې واخیسته او اوبه مې وڅښلې، ټول جام مې تش کړ. یوې نجلۍ غلي وویل لکه چې د یو کال تږې وو. ما هیڅ ونه ویل. د کاریزه څخه روان شوم، که څه هم چې تر کلي پورې ډېره لاره وه مګر زه پرې پوهه نه شوم. خپل کلي ته ورسېدم، د کور په لوري روان شوم. د کور دروازې ته ورسېدم، دروازه مې خلاصه کړه. مور مې راباندې سترګې ولګېدې او وی ویل څنګه زویه بوټی دې راوړ؟ هو را مې وړ. په کوم وخت چې طبیب صاحب درته ښودلی دی په هغه وخت یې خوره، رای کړه چې درته میده یې کړم. ما خپل جب ته لاس تیر کړ. په جیب کې مې د بوټي پاڼې او دسمال دواړه نه وو. ډېر سخت حیران شوم چې رانه چیرته وغورځېدل. زه په پریشانۍ کې وم چې مور راباندې غږ وکړ زویه ورک کړي خو به دې نه وي، څنګه داسې حیران شوې؟ هو مور جانې رانه ورک دي، نه پوهېږم چې چیرته رانه ورک شو. له ځانه سره هر وخت فکر کوه، په کوم کار پسې چې تللی وي ټول فکر د هغې خواته ګرځوه. بیا یې د تسلۍ په ډول وویل زویه خیر دی پروا نه لري، سبا ته به یې بیا راوړې. هو سبا ته به بیا لاړ شم. ما او مور مې دا خبرې را سره کولې چې چا زموږ د کور دروازه ووهله. زه ورغلم، دروازه مې خلاصه کړه. که ګورم زما پخوانی ملګری اکرم و. سلام مې پرې واچو، هغه راته وعلیکم وویل. مور مې راباندې غږ وکړ څوک دی زویه؟ زما ملګری دی، له ښار څخه راغلی دی. بیا مې خپل ملګري ته مخ ور واړوو او ورته ومې ویل راځه دننه. هر وخت به مې ډېر یادېدلې خو دلته په کلي کې کارونه وو، ښار ته تللی نه شوم. ښه شوه چې ته پخپله راغلې. اکرم وویل ته خو چاته نه ورځې، اخر زه راغلم. بیا دواړه حجرې ته لاړو. ما په کور کې د چای د دم کولو ورته وویل. یوه ګړۍ وروسته زما کشر ورور چای راوړ. څه هم چې د چای د څښلو وخت نه و خو دغه مهال په کور کې یوه ګړۍ وړاندې چای دم شوی و او خوټېدلې اوبه هم وې. اکرم وویل دا خو د چای د څښلو وخت نه و،
هسې تکلیف مو وکړ؟ څه تکلیف دی؟ د ملګري لپاره باید هر دوست خپل ځان قربان کړي. اکرم وخندل او وی ویل تا په ښار کې همدا خوی درلود؟ ما وویل چې خوی به دې بدل شوی وي. بیا مې ورته وویل اکرمه د چای پیاله در څخه سړه نشي ځکه ته چې خبرې کوي بیا بل کار نه کوي. بیا مې وویل رښتیا زما ټولګیوال څنګه وو؟ ټول ښه دي، خو اوس مهال لکه دا ته چې کلي ته راغلی داسې نور ټولګیوال هم کورونو ته تللي دي. زه له دوی یو څو ورځې وړاندې راغلی وم، که درته یاد وي. هو رښتیا همداسې ده، خو اصرار درته سلامونه ویل. ولې هغه خپل کور ته په رخصتیو کې نه دی تللی؟ نه هغه اوس داسې دی لکه لیونی. ولې هغه اوس لیونی دی؟ ځکه چې زموږ ټولګیوال چې هغه له ټولو نه به مخکې ناستو، نسرین درته یادوم، هغې پسې لیونی دی. دا خو څه ګرانه خبره نه ده. رښتیا نسرین او اسرار خو دواړه یو لیکه کې کېناستل. هو رښتیا هغه ورځ دې په زړه کېږي او که نه چې یوه ورځ نسرین نه وه راغلې اسرار څومره پریشانه و. هو هغه ورځ راته ښه یادېږي. نسرین ډېره حیاناکه نجلۍ ده او اسرار هم ډېر توریالی ځوان دی. نو اوس ولې اسرار لیونی دی؟ ولې په نسرین پسې لیونی دی؟ هغه یې بل چاته ورکړه او د نسرین خاوند غواړي چې نور پرې پوهنتون نه وایي. زه د دې خبرې په اورېدو سره ډېر خفه شوم، ځکه یوه ورځ نسرین چې ټولګي ته ډېره وختي راغلې وه، په دغه ورځ زه هم ډېر وختي ټولګي ته راغلی وم، ځکه چې نن مې د چای څښلو ته چندان طبیعت نه کېده. ما له نسرین څخه پوښتنه وکړه د پوهنتون درس خوند درکوي او که نه؟ نسرین وویل د پوهنتون درس مې ارمان و، هو کاشکې چې تر پایه یې ولولم. زه په دې سوچونو کې وم چې د ماښام له لمانځه لپاره مې د کلي د ملا اذان واورېده. زه او اکرم دواړه پورته شو، اودسونه مو وکړل. له هغې وروسته جومات ته لاړو او هلته مو په ملا پسې لمونځ وکړ. بیا دواړه حجرې ته لاړو. اکرم وویل ته سبا ته له ما سره ښار ته ځې او که یو څو ورځې هم دلته په کلي کې تېروې؟ سبا ته خو به ته هم دلته وي، ځکه داسې زر ښار ته مه ځه. پوهنتون درسونه یو څو ورځې وروسته پیل کېږي. زما هم نیت و چې پاتې شم، خو د کوټې کلیګانې له ما سره دي. که زموږ کوټې کوم یو ملګری راغی بیا به په ډېر تکلیف شي. د کوټې کلي به دې بل چاته پرېښودلی وی. په شپږالي لیله کې بل څوک نه وو؟ ولې نه، په لیله کې بل څوک وو، خو وخت مې پیدا نه کړی چې د کوټې کلي ورکړم. خیر دی، سبا ته به بیا ګورو چې هر څه د خدای خوښه وي هغه به پیښیږي. په دې خبرو کې وو چې کشر ورور مې کوزه او چلمچي راوړل. اکرم او ما ته یې اوبه واچولې. له هغې وروسته یې دسترخوان راوړ. ما دسترخوان هوار کړ. ورور مې د غټو وریجو کنډول راوړ. ما اکرم ته وویل د غوښو قورمو او پلاونو لایق وي، خو ناوخته وو، څه مو تیار نه کړل. هر څه چې تیار وي هغه د یار وي. له دې خبرې وروسته دواړه سره په خندا شو. د ډوډۍ په سر مو ډېرې خبرې وکړې. په خبرو خبرو کې مو ډوډۍ وخوړله، لاسونه مو ومینځل، چای راوړل شو، چای مو هم وڅښه. بیا مې اکرم ته وویل شپې وړې دي، ویده به شو، ځکه چې سبا ته که ښار ته ځي نو ستړی او بې خوبه به نه وي. ډېره ښه خبره دې وکړه چې څوک په سفر ځي باید پوره خوب وکړي. ما و اکرم دواړو د ماخوستن لمونځونه وکړل. اکرم ته مې د څملاستۍ لپاره ځای برابر کړ. اکرم په خپل ځای کې څملاست، ما هم په خپل کټ کې اوږدې پښې وغځولې. ډېر ستړی وم، ځکه چې نن مې ډېر مزل کړی و. له یو څه ځنډ وروسته ناڅاپه سپوږمۍ را یاده شوه. د هغې هره خبره زما په غوږ کې ښکته پورته ګرځېده. د هغې ښکلا زما زړه ته ناارامي ورکړې وه. له یوې خوا مې پوهنتون رخصتي په پوره کېدو وه او له بلې خوا د سپوږمۍ کډه هم په 10 ورځو کې له دې وطن څخه په تلو وه، ځکه هغه کوچیان دي په اوړي کې سړو سیمو ته ځي او په ژمي کې تودو سیمو ته ځي. شپه مې ټوله په سوچونو تېره کړه. سهار شو، اکرم هم له خوب څخه بیدار شو. ما ورته وویل اکرمه څنګه وه شپه؟ ساړه یا ګرمي خو به دې نه وي شوي؟ ډېره ښکلې شپه وه، ښه خوب مې وکړ. ستاسو د کلي ډېره ښه هوا ده. بیا مو اودسونه وکړل او د لمانځه لپاره جومات ته لاړو. د لمونځ کولو څخه وروسته کور ته راغلو. د سهار چای مو وڅښو. اکرم وویل زه ځم، که راباندې ناوخته شي فکر کوم چې بیا به موټر هم پیدا نه شي. ما ورته ډېر ست وکړ، خو مګر هغه ونه منله. دواړه له حجرې څخه ووتو. ته کله راځې؟ زه یو څو ورځې وروسته درځم، ځکه چې زه لږ څه کار لرم. بیا زه او اکرم دواړه د موټر تمځای ته ولاړو.
د کلي موټر نن سهار ډیر وختي تللی و. بیا مې اکرم تر عمومي سړک پورې ورسوه. په یو کاسټر موټر کې مې ښار ته رخصت کړ او زه خپل کور ته راغلم. مور ته مې وویل زه د کلي لرې غونډیو په لور ځم چې هغه د طبیب ښودلي بوټي راوړم. مور مې اجازه راکړه او زه په ډېرې تیزۍ سره د غونډیو په لور روان شوم. په لاره کې مې رنګارنګ فکرونه کول. په ځان پوهه نه شوم چې څنګه د غونډۍ لمنې ته رسېدلی وم. چا را باندې غږ وکړ وروره یوه پوښتنه درڅخه کوم. ما مخ ور واړوو. که ګورم یو د پاخه عمر سړی دی. ما ورته ستړي مشي ورکړه او ورته ومې ویل که د پوښتنې ځواب له ما سره وي نو په دواړو سترګو پوښتنه دې وکړه. زما نوم سورګل دی. دلته د کوچیانو کېږدۍ چیرته دي؟ سورګل ماما دلته خو د هرې غونډۍ لاندې د کوچیانو کېږدۍ دي. چا سره دې کار دی؟ مونږ کوچیان یو. د کلي خلکو ته مو دومره د نوم پته نه لګېږي نو تا ته به څه د دومره کوچیانو نومونه معلوم وي؟ سورګل ماما ته رښتیا وایې د زیاتره کوچیانو نومونه هم ډېر ګران وي. زده کول یې ډېر ستونزمن کار دی. زه یوازې شیندي ګل کوچی پیژنم. نورو کوچیانو سره دومره بلد نه یم. بس اوس دې د نښې منځ وویشت. شیندي ګل کاکا زما ورور دی. زه له ګردیز څخه راغلی یم. غواړم چې ورسره ووینم. او بیا یې وویل د شیندي ګل کاکا کور چیرته دی؟ راځه زه هم هلته کار لرم. دواړه به لاړ شو. خوست ته څنګه راغلی؟ لږ څه کار مې و. دغه خبره یې وکړه او بیا سورګل کاکا لږ مسکی شو. زه هم غلی شوم. خو د دې لپاره چې سورګل معلوم کړم ما وویل سورګل کاکا ستاسو رمې څنګه دي؟ د خدای فضل دی. د تیر کال په نسبت سږ کال ښې دي. زامن لري؟ هو 3 زامن مې وو. یو تیر کال مړ شو خدای دې رحم پرې وکړي او 2 زامن مې پاتې دي. یوه لور مې ده چې هغې هم واده کړی دی. دلته د شیندي ګل سره نږدې اوسېږي او شیندي ګل د کډو له کاروان سره یو ځای د دوی کډه هم راځي. ډېر دې خفه کړم. خدای دې ستا زوی وبخي. بیا مې پسې زیاته کړه زامنو ته دې ودونه کړي او که نه؟ د مشر زوی مې واده و. کله چې هغه وفات شو نو د هغه مېرمن مې 3م زوی ته په نکاح کړه. کومه نجلۍ خو به دې نه وي ورته کتلي. لا مې لیدلې نه ده خو نن په همدغه کار پسې روان یم. زه ډېر پریشانه شوم او فکر مې وکړ چې زما لاره را بند نه کړي. بیا مې وویل هر څه په تقدیر کېږي هېڅ اندېښنه مه کوه. بیا مې سورګل ته سر ورپورته کړ او ومې ویل زامن دې څه کار کوي؟ رمې سره وي او د بل په کور کې ناست دی. ولې په کور کې ناست دی؟ کار نه کوي؟ د ظالمانو له لاسه په کور کې ناست دی. هغه 3 کاله وړاندې په یو بم وختو او یوه پښه یې ترې پرې کړه. اوس یو څو میاشتې کېږي چې نوې مصنوعي پښه مې ورته جوړه کړې ده. له هغې سره بلد نه دی. زه له یوې خوا خفه شوم او له بلې خوا خوشحاله شوم. خفه په دې شوم چې د زوی یوه پښه نشته. د افغانستان زیاتره خلک په بمونو مړه او یا معیوب شوي وي. خوشحاله په دې شوم چې زما په لار کې خنډ نشته ځکه زه د پوهنتون محصل یم او هغه یو شپون او هم په پښه ګوډ دی. زه په دې سوچونو کې وم چې سورګل کاکا وویل هغه دې د کوچیانو کېږدۍ ښکاره شوې. هو ډېر زر راورسېدو. په لاره پوهه نه شو. زه کله په لاره مزل کوم نو یو ملګری خامخا له ځان سره پیدا کوم ځکه د لارې په مزل نه پوهېږم. ته رښتیا وایې ملګري د بل ملګري ډېر بوج کموي. بیا مې وویل زه در سره نه ځم. هغه مخامخ کېږدۍ د شیندي ګل ده. سورګل کاکا وویل ما له تا څخه لومړی پوښتنه ونه کړه. خیر دی اوس راته ووایه ستا نوم څه دی او دلته څنګه راغلی؟ زما نوم چینار دی او په یو بوټي پسې راغلی یم. راځه له ما سره ولاړ شه چای به در باندې وڅښم. نه در سره ځم. دا دومره چې راغلم زه دا ستا لپاره راغلم چې د شیندي ګل کاکا کېږدۍ درته وښایم. بیا زه او سورګل سره بیل شو. هغه د شیندي ګل کېږدۍ په لور ورغی او زه د کاریز په لوري روان شوم. ما بیا د سپوږمۍ د کېږدۍ لار څارله او هره رمه مې له سره تر پایه کتله. ما وویل ګوندې سپوږمۍ پکې وي. بیا مې د کاریز غاړې ته مخ واړوو او د سپوږمۍ راکړی دسمال مې لټوو. په ځمکه مې سترګې خښې کړې خو مګر دسمال مې پیدا نه کړ. د کاریزه پورې غاړې ته لاړم. هلته مې سترګې په وچو پاڼو ولګېدې. دغه پاڼې د هغه بوټو پاڼې وي چې ما پرون مازدیګر په دسمال کې اچولې وي. یو او بل خوا مې ډېر وکتل خو د سپوږمۍ د جیب دسمال مې پیدا نه کړ. ډېر خفه شوم. ومې ویل چې سپوږمۍ ته په لاس ورنشي او یا سپوږمۍ د بلې کومې کوچۍ پیغلې سره ونه ویني. په دې فکرونو کې وم چې زما تر شا د پښو د قدمونو غږ راغی. ما مخ ور واړوو.
که ګورم یوه کوچۍ پیغله ده په لاسونو کې د اوبو ژی نیولی دی ما لاره ورته خوشې کړه زه هم هملته ولاړم کوچۍ پیغلې وویل ځوانه پرون خو به درنه څه ورک نه وي تا ته څه معلومات دی چې له ما څخه څه ورک دي ما در باندې فکر و چې زه چې کاریز ته راتلم په لاره کې مې ته کتې ځکه تا ځمکې ته په ډېر ژور نظر کتل نو ځکه مې ګمان وکړ چې څه به درنه ورک وي ته رښتیا وایې له ما څخه پرون دلته دسمال ورک دی پرون خو دلته د ستا له تګ وروسته سپوږمۍ راغله له هغې نه دسمال ورک و یو جیبي دسمال یې هم هلته پیدا کړ چې پاڼې هم پکې وي هغه زما دسمال و هغه اوس له چا سره دی هغه د سپوږمۍ سره دی ځکه پرون یې په بله نجلۍ دعوه وکړه چې دا زما دسمال دی عجبه خلک دي په پردیو دسمالونو دعوه کوي ما فکر وکړی چې کوچۍ پیغلې سپوږمۍ دروغجنه کړه نو ومې ویل نه نه هغه زما دسمال نشي کیدی بیا مې د دې لپاره چې د کوچۍ پیغلې شک ورک شي نو ومې ویل د دسمال رنګ څنګه و سور رنګ یې درلود دا زما دسمال نه دی زما د دسمال رنګ ژیړ و په دې خبرو کې کوچۍ پیغله خپل ژی له اوبو څخه ډک کړ او ما ته یې وویل که له ما سره ځې چای درکولی شم ژوندی اوسې زما لږ څه کار دی هغه چې خلاص کړم بیا به ګورم کوچۍ پیغله لاړه او زه د ګودره د کاریز په غاړه پاتې شوم یو څو شېبې د ونې لاندې کېناستم که ګورم د غونډۍ په لمنه کې د کاریز لوري ته سپوږمۍ را روانه ده په زړه کې ډېر خوشحاله شوم خو د دې لپاره چې سپوږمۍ را باندې پوهه نه شي نو ځان مې د اوبو په څښلو مصروف کړ سپوږمۍ زما لوري ته راورسېده او په ما باندې دا لنډۍ زمزمه کړه خاونده بیا دې مازدیګر کړ لالې زما پر رضا راغې ورله زما